السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې به تاسو سره د سپرینګ رول جوړولو یوه بله او اسانه طریقه درښایم چې د چرګ د غوښې کیمې نه جوړیږي. یو ځل مخکې مې تاسو ته د سپرینګ رول جوړولو طریقه چې د چرګې غوښه چې اول باید اوبو کې جوش شي بیا ریشه شي ښودلې وه. دا ځل به تاسو ته د چرګ د غوښې کیمه یا کوفتې نه جوړولو طریقه درښایم. نو راځئ چې په ګډه یې سره جوړ کړو. د دې ریسیپي لپاره به اول یو دانه غټ پیاز واخلئ، سپین به یې کړئ او بیا به یې اوږد میده کړئ. ورپسې به یو کړاهی په منقل کېږدئ، 2 غټې قاشوغې په اندازه غوړي به هم پکې واچوئ، پرېږدئ چې ګرم شي. بیا به پیاز پکې ور اضافه کړئ او یو څو دقیقو دپاره یې سره کړئ. بیخي زیات سره کولو ته هم اړتیا نشته، فقط لږ باید پیاز نرم شي. بیا به 500 ګرامه یا هم نیم کیلو د چرګې کوفته پکې واچوئ. دا هم پیاز سره یو څو دقیقو دپاره سره کړئ. ورپسې به یوه وړه قاشوغه مالګه، یوه وړه قاشوغه تور مرچ هم پکې واچوئ. دیګ به ښه وښوروئ، بیا به دیګ سر بند کړئ او تقریبا 15 دقیقو دپاره همداسې په نه ډېر تیز او نه هم ډېر کم اور باندې پخه کړئ تر څو غوښه نرمه شي. دا چې د چرګ غوښه زر نرمیږي او کوفته خو بیخي زر نرمیږي، نو هم دا 15 دقیقې بیخي ورته کافي دي. اوبه به هم پکې نه اچوئ، د خپل اوبه را پرېږدي او هغې کې پخیږي. تر هغې چې کوفته نرمیږي سبزیجات به ورته میده کړئ. سبزیجات تاسې کولی شئ د خپلې خوښې په اندازه پکې واچوئ. که مو سبزیجات ډېر خوښیږي کولی شئ ډېر پکې واچوئ، که مو ډېر نه خوښیږي کولی شئ مقدار یې لږ کم وساتئ. سبزیجاتو کې به کرم واخلئ او اوږد او نري به یې میده کړئ. د کرم مقدار که نسبت نورو سبزیجاتو ته لږ ډېر وي نو خوند یې لا ښه کېږي. 2-3 دانې ګازرې به هم میده کړئ او یا هم زما په شان تراشه کې کړئ. ورپسې به 1-2 دانې شنه پیاز هم میده کړئ. نیمه دانه دولمه مرچ هم د نورو سبزیجاتو په شان نري میده کړئ. مرچ تاسې کولی شئ د خپلې خوښې په اندازه پکې واچوئ. که مو نه خوښیږي کولی شئ بیخي پکې وانچوئ. ورپسې به د خپلې خوښې په اندازه لږ تازه دڼیا به هم تیار میده کړئ او دا ټول مواد به یو څنګ ته کېږدئ. 15 دقیقې بعد به کوفته نرمه شوې وي او اوبه به هم بیخي پکې ورکې شوې وي. بیا به دا ټول سبزیجات مو چې میده کړي وو هغه به پکې واچوئ. تازه دڼیا به اوس پکې نه اچوئ، هغه به بیا وروسته پکې واچوئ. بیا به دا ټول ښه سره ګډ کړئ. ورپسې به یوه بله وړه قاشوغه مالګه هم پکې واچوئ، نیمه وړه قاشوغه تور مرچ، یوه وړه قاشوغه دانه‌دار سره مرچک، یوه نیمه غټه قاشوغ سویا ساس، 2 غټې قاشوغې سپینه سرکه، یوه غټه قاشوغه چیلی ساس او تازه دڼیا به هم پکې واچوئ. بیا به دا ټول مواد ښه سره ګډ کړئ او تقریبا 8-10 دقیقو دپاره نور هم پخه کړئ. بیا به منقل ګل کړئ او د کړاهي به ترې لرې کړئ. مواد به بیا یو بل لوښي ته واړوئ تر څو یخ شي. مخکې له دې چې د سپرینګ رول جوړولو ته شروع وکړئ دا ډېره مهمه ده چې دا مواد ښه صحیح یخ شي. تر هغې به د سپرینګ رول څنګونو دپاره چې ښه صحیح سره ونښلي، د هغې دپاره به یوه غټه قاشوغه اوړه او 2 غټې قاشوغې اوبه ښه سره مکس کړئ. دا به هم بیا یو څنګ ته کېږدئ. بیا به سپرینګ رول دغه تیار اوړه واخلئ چې دا تاسې کولی شئ ډېرو آسیایي دوکانونو نه لاسته راوړئ. دې نه به یو جدا کړئ او باقي به یې پټ کړئ چې وچ نه شي. که وچ شي بیا نو جوړول یې ډېر سختېږي. دا یو ټوټه مو چې راخیستې وه دې باندې به یوه یا 2 غټې قاشوغې په اندازه د سپرینګ رول مواد واچوئ او بیا به یې سره راغونډ کړئ او په څنګونو کې به یې د اوړو مخلوط نه هم ووهئ تر څو بیا سره کولو وخت کې خلاص نه شي. په دې ویډیو کې زه تاسو سره 2 ډوله د دې ډکولو طریقې درښایم. هر یو چې تاسو ته اسانه ښکاره شو کولی شئ هماغه رقم یې جوړ کړئ. سپرینګ رول مو چې ټول جوړ کړئ بیا تاسې کولی شئ یو پلاستیک کې واچوئ او بل وخت دپاره یې فریزر کې فریز کړئ او یا هم دفتن یې سره کړئ. د سره کولو دپاره به یو کړاهي یا لوښي کې غوړي واچوئ، بیا به یې پرېږدئ چې غوړي ګرم شي. ورپسې بیا سپرینګ رول پکې واچوئ او دواړو خواو نه یې سره کړئ.
سپرینګ رول مو چې سره کړل بیا به وباسئ او همداسې ګرمې چکني یا هم د خپلې خوښې ساس سره نوشیجان کړئ. دوستانو هیله ده چې دا رسیپي به مو هم خوښه شوې وي، نو حتما یو ځل جوړ کړئ او خوند ترې واخلئ. او که زما چینل مو لا سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ.